السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تنکیو ځوانانو ته فکري قصو وړاندې کولو په لړۍ کې راځي چې تاسو ته اولنی قصه وړاندې کو، او هغه قصه هم د ستر امام او د هغه د ګاونډي قصه ده. زمونږ د حنفي مذهب بنسټګر امام ابو حنیفه رحمه الله چې په امام اعظم یا ستر امام یادېده، یو له حکیمو انسانانو وو. په فقه کې د هغه اوچت اجتهادونه تر ننه پورې ډیرو فقهاو ته د لارې مشالونه دي. ډیری کسان د هغه ستر عقل ته حیران وو چې سخت او دقیق مسایل څنګه په اسانۍ او فقهي لارې حلول. د ستر امام په ژوند کې ډیری داسې قصې دي چې عالم ته د فقه، داعی ته د ښو اخلاقو، صوفي ته د عبادت او عادي مسلمان ته د اسلامي اخلاقو اوچت درسونه ورکوي. راځئ د ستر امام یوه په زړه پورې قصه په ګډه ولولو. په څلورو سني مذاهبو کې د حنفي مذهب مؤسس ستر امام ابو حنیفه به د شپې په تهجد او عبادت بوخت و، او د کور له ګاونډه به یې د شرابي غږ ډیر تنګاوه. شرابي ګاونډي به یې د نشې په حال کې په ډیر بد او اوچت غږ سندرې ویلې چې ستر امام به یې ډیر په عذابوه. د شرابي مېرمنې به تل رټه او ورته به یې ویلې چې د ستر امام ګاونډي یې کله بل چانه نه شرمیږي، له ده خو حیا وکړه. خو شرابي به تل بې ځایه ځواب ورکوه او خپلو سندرو ته به یې ادامه ورکوله. د امام ابو حنیفه رحمه الله مېرمنې به ورته ویلې چې دی خو تا ډیر تنګوي، له خدای سره خبرو او عبادت ته دې آرام نه پرېږدي، یو غمې باید وخورې. خو امام ابو حنیفه رحمه الله به ورته تل په دې ټینګار کوو چې زه دعا ورته کوم، خدای به یې نیکې لارې ته برابر کړي. امام به تل د شرابي د سندرو له اورېدو سره مسکی کېده، خو کله چې به په لمانځه ودرېد دومره به یې له خدای سره په خبرو کې ډوب شو چې د شرابي خشن غږ به یې بیخي نه حس کوو. د امام شرابي ګاونډي کار پرېښی و، په کور پروت او تل به یې په شراب څښلو او بې فکرۍ وخت تېروه. امام د دې پر ځای چې حاکم ته وړاندیز وکړي چې له شرابي ګاونډي چې تل خلقو ته مزاحمت کوي خلاص کړي، د شرابي د کور کرایه هم له خپل جیبه ورکوله. 2 شپې امام د تهجد او عبادت په مهال د شرابي غږ وانه ورېد، نو اندېښمن شو چې خدای مکړه ناروغ شوی نه وي. امام خپلې مېرمنې ته امر وکړ چې د شرابي له مېرمنې د حال پوښتنه وکړي. مېرمنې ورته وویل چې 2 ورځې کېږي چې له کوره وتلې او لا احوال نشته، چېرته دی؟ نو مېرمنې هم اندېښمنه او ناروغه ده. امام چې له دې حادثې خبر شو ډیر غمجن شو چې ولې مخکې نه دی خبر شوی. نو خپل شاګرد ابو یوسف رحمه الله ته یې امر وکړ چې پلټنه یې وکړي چې څه پرې شوي او چیرته دی. ابو یوسف رحمه الله له ګرځېدو او پلټنې وروسته معلومه کړه چې شرابي د نیشې په حالت کې له کوره وتلی او د شپې پولیسو نیولی دی. امام دې خبر له اورېدو سره ډیر غمجن شو او ابو یوسف رحمه الله ته وویل چې امیر ته ورځو او ورنه هیله کوو چې آزاد یې کړي. ابو یوسف رحمه الله له دې سره چې تعجب یې وکړ چې امام یو ورځ هم د امیر غوښتنه ونه منله او ملاقات ته یې حاضر نشو، او نن د یو شرابي د خلاصېدو لپاره ورسره لاړو. امام له خپل شاګرد ابو یوسف رحمه الله سره امیر ته ورغی. امیر ډیر خوښ شو او امام ابو حنیفه د احترام لپاره ټول هغه زندانیان چې د شرابي ګاونډي له بندي کېدو سره بندي شوي وو آزاد کړل، او شرابي ګاونډي ته یې څه پیسې هم ورکړې. د امام ابو حنیفه رحمه الله ګاونډي چې د ستر امام اوچت اخلاق ولیدل په ژړا شو او په خپلو کارونو سخت پښیمانه شو. هملته یې له امام سره وعده وکړه چې توبه به وباسي. له دې سره امام ته وویل چې نصیحت ورته وکړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې جهاد وکړه. ده هم په ډیره خوښۍ ومنله چې د خدای په لار کې به تر شهادت جهاد کوي. خو امام رحمه الله ورته وویل د کورنۍ لپاره نفقه پیدا کول هم جهاد دی او دې همدا جهاد وکړي. شرابي په داسې حال کې چې ژړلې د امام په ګاونډیتوب یې ویاړ کوو. د توبې له وعدې سره له امامه رخصت شو. ګرانو دوستانو، له دې قصې موږ ته یو څو مهم درسونه ترلاسه کیږي. اول دا چې د امام ابو حنیفه او شرابي ګاونډي په دغه کیسه کې وینو چې ستر امام څومره صبر کوو
هغه غوښتل ګناه په ډیره ښه او بریالۍ لاره منع کړي، نه چې ورته بددعا وکړي. امام تر هر څه د مخه د شرابي د اصلاح دپاره دعا وکړه او بیا یې په دومره ښه طریقه اصلاح ته راوباله چې آن ګناهګار له شرمه ونشو کولی ګناه ته ادامه ورکړي. بله دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله له حاکم سره څنګه تعامل کوو. امام خپلو شاګردانو ته ویل چې له حاکم سره داسې تعامل کوئ لکه له اور سره، مو دومره ورنږدې کیږئ چې ومو سوځوي او مو دومره ترې لرې کیږئ چې ترې استفاده ونشئ کړئ. له دې لنډې کیسې مو په ټولنه کې د امام د ژوند طرز هم زده کړ. په کیسه کې لولو چې امام به د شپې په عبادت او نفلونو بوختو او د ورځې به یې له روژې سره نور کارونه هم کول. امام ابو حنیفه له خپل داسې ګاونډي سره چې هره شپه به عبادت کې مزاحمت کوو داسې تعامل کوي چې د کور کرایه او نفقه یې ورکوي او کله چې غږ نه اوري پوښتنه یې کوي چې څه پرې شوي او څنګه دی. دا و د ستر امام اوچت اخلاق او عالي روزنه.